السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن راغلی ما د غزوه احد میدان ته، دته شهدای احد هم ویل کیږي او دا د احد مسجد دی. په کوم ځای چې دا مسجد جوړ شوی دی کې د احد غزا شوی وه، خاص میدان دغه و. او دا جال چې تاسو ته ښکاري جال یې تاو کړی د دې په منځ کې د هغې شهداو قبرونه دي. تاسو ته زه رازوم کومه دې کې د دې جال شاته دغه ځای کې دوه قبر دي چې په هغې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه ښخ دي چې د هغه وراره او د هغې نه اخوا چې هغه تاسو ته کومه هغه مجموعي قبرستان ښکاري، زه یې رازوم کوم دا سپین سپین په دې کې اویا صحابه ښخ دي. مجموعي قبرستان دی او دا وګورئ، دا د احد مسجد، دا هغه میدان او دا زه چې په کوم ځای ولاړ یم دا هغه ډیرۍ ده. په دې ډیرۍ باندې دا کسان ولاړ دي، په دغه ځای باندې هغه صحابه ولاړو کوم سره چې غشو او نبی علیه السلام ته ویلي که جنګ تاسو وبېلو کوم ګټو خو لاندې به نه ښکته کېږئ، چې هغوی بیا د حکم تابعداري صحیح لکه هغوی خو حکم تابعداري کړی و، خو لکه هغوی به زړه کې دغه راغلي وه چې دا مال غنیمت به ورسره راغونډ کړو، راښکته شوي وو او بس د هغې په نتیجه کې ډېر غټ نقصان شو چې دغه 83 یا 82 صحابه چې دا شهیدان شو. او د دې قبرستان په باره کې دا ویل کېږي د دې حمزه رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه په دې قبر باندې دوی باقاعده ګنبد او حساب کتاب جوړ کړی د خلافت عثمانیه په وخت کې چې په 1926 کې بیا وغورځول، مسمار یې کړل او عام قبرونه یې جوړ کړل سنتو مطابق. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا بل مسجد دی د مسجد نبوي ګیټ ته بالکل مخامخ د مسجد الغمامه په نوم باندې. راځئ چې نن دا مسجد وګورو، د دې سټرکچر او د حساب کتاب. دا خلافت عثمانیه په دور کې تعمیر شوی مسجد دی چې څه ټیم دلته خلافت عثمانیه و د ترکیه د وخت په اسانو الفاظو کې چې درته بیان کما. د ترکیه د وخت مسجد دی، دا ترکیش دوري حکومت چې په دې خاوره. مسجد الغمامه تاسو کتلی شئ. مکه پخوانی بلاک دوباره تعمیر شوی نه دی ښه. دې بورډ باندې بیا د دې پوره هسټري لیکلي اوس زه تاسو ته ښیم. دا بورډ لګېدلی دی مسجد مصلي مسجد غمامه. تاسو ته دا مسجد د دې سایډ نه ښیم، دې ویو تاسو وګورئ. بالکل د مسجد نبوي ګیټ ته مخامخ دا مسجد نبوي دی او دې ګیټ ته مخامخ دا مسجد دی، مسجد الغمامه. دا بورډ تاسو لیدلی شئ، زوم کوم. It is the best place in which the Prophet Muhammad ﷺ, may Allah praise and peace be upon him, prayed the 2 Eids and prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
راغلی ما د مسجد نبوي بالکل ګیټ ته مخامخ 3 نمبر گلی سره چې کوم د وړوکی مسجد تاسو ته ښکاري دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسجد دی. دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی دی په خپله وړوکی غونتی مسجد دی، ډېر مزیدار مسجد دی. اوس یې تاسو ته زه ښیم چې زوم یې کومه نو صحیح نه ښکاري او خواله ورځمه اوس به ووینئ. صحیح ده، دننه ډېر زیات خلک ورځي نو په دې وجه باندې پکې رش ډېر یو عام مسجد دی، بس څه خاص شته، بس منبر دی او دا مسجد دی. دا د مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسجد. هذا مسجد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.